السلام علیکم. د الیکشن لپاره یا د ووټونو لپاره دغه رقم بینر تاسو په خپل موبایل کې څنګه جوړولی شئ. په نن ویډیو کې به تاسو ته دغه طریقه ښیم، خو دا به د ټولو نه اسانه طریقه ځکه چې په دې کې به تاسو ته تیارې بینرې میلاویږي، تیار ډیزاینونه میلاویږي. صرف په هغې کې تصویر بدل کړئ او نوم بدل کړئ او لیکل بدل کړئ، بس تاسو بینر تیار شو. دا کوم ډیزاین چې دی نو دا به بالکل تاسو ته تیار میلاو شي. نو راځئ ما سره موبایل ته دغه طریقه تاسو ته ټوله په موبایل کې ښیم. نو د ټول اول به تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. دا تاسو کتلی شئ، دغه نوم دی او دغه آیکن دی. او کله چې دا تاسو کولاو کړئ په خپل موبایل کې، نو دې کې تاسو ته کتلی شئ چې دلته کې هوم دی. دلته کې تاسو طریقه هم ښیي چې تاسو څنګه جوړولی شئ. په دې کې تاسو په خپله په دې کې هم ډیزاینونه کولی شئ. خو که تاسو غواړئ چې په تیارو ډیزاینونو کې موږ خپل دغه وکړو، بینر جوړ کړو، د هغې لپاره به سمپل تاسو کتلی شئ ویښ کې ټمپلیټ لیکل دی، په دې باندې به کلیک کړئ. ښه، په دې کې د خبرونو هم دي، د اسلامک هم دي، په دې کې ډېر زیات قسمونه دي. که تاسو کتلی شئ لاندې نور هم دي، لوګو د خبرونو لیکل لپاره، د قصې لیکل لپاره، ټول دا دي. خو موږ به دې ویډیو کې د بینر خبره کوو. نو دا تاسو کتلی شئ په دې کې د الیکشن یو ته لیکل دی، دا بینر دي. نو دا تاسو کتلی شئ یو ډیزاین دا دی، صحیح ده. دغه شانتې یو ډیزاین دا دی. دا ټول ډیزاینونه دي، خو لږ انتظار به ورته کوئ چې دا راواوړي، صحیح ده. نو دا ټول ډیزاینونه په دې کې دي، خو سمپلی تاسو په دې کې خپل ایډیټینګ کولی شئ. د ایډیټینګ طریقه ته ښیم. مثال په تور دا دی، د هر پارټۍ دي. مثال په تور زه په دې کې تاسو ته ایډیټینګ کوم. دا تاسو کتلی شئ دې ته دا تصویر بدلیږي. سمپلی په تصویر باندې کلیک کړئ او دلته کې تاسو ایډیټ باندې کلیک کړئ او بل تصویر راوالی ولګئ. دغه شانتې دا هم بدلیږي، دا هم بدلیږي. ښه، دا نوم څنګه بدلولی شئ؟ په دې باندې کلیک کړئ او دلته په ایډیټ باندې کلیک کړئ. نو دلته کې هم تاسو دا ایډیټ کولی شئ. دلته تاسو خپل په ځای بل نوم ولیکئ، نو تاسو ایډیټ کولی شئ. دغه شان دا نښه چې دا تاسو بدلولی شئ، دلته دا لیکل چې دا هم بدلولی شئ. دغه طریقه ده، بس کلیک کوئ او ایډیټ باندې کلیک کوئ او هغه څیز پکې بدلوئ. صحیح ده. تاسو د لیکلو ډیزاینونه نور ډېر اپشنز په دې کې ډېر زیات دي، خو بیا به ویډیو ډېره زیاته اوږده شي. نو په دغه طریقه باندې تاسو خپل بینر جوړولی شئ. نو دا ونه ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کول مه هېروئ، ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.